راځو بسم الله الرحمن الرحیم درس ته. نن د وینډوز 10 اتم درس دی. زه راځم ورته ګوره بیا د کمپیوټر پر مخ باندې رایټ کلیک کوم چې کلمه رایټ کلیک وکړې راځم دلته چې شته پرسنلایز چې په دې کله کلیک وکړم څه شو په تیر درسو کې ورته ګوره تیم زموږ ختم کړئ نه چې شوی نن سټارټ وایي. زموږ سره ګوره یو سټارټ دی او بل ټاسک بار دی. دا سټارټ ټاسک بار څه معنا لري؟ دغه بټن چې دی دغه سټارټ مینو څه شو یا سټارټ مینو یا سټارټ دغه بټن ته سټارټ مینو وایي او د دغه ځای څخه ونیسئ تر پای پورې دی څه وکړي دې ته ټاسک بار وایي. که زه راسم ته ګوره پر دې سټارټ مینو باندې کلیک وکړم دلته زموږ سره څو چیکان دي ته ګوره دا چیک دی دا چیک دی دا عمومي چیکان دي. دا څه معنا لري؟ دا داسې مثال لري که زه راسم ته ګوره دلته کلیک پر وکړم د دغه تنظیم د دغه ترتیب ته خپله څه ویل کېږي دا کار دی. صحیح شو؟ اوس که زه راسم ته ګوره مینې دا آف کړم صحیح شو دام آف کړم دام آف کړم ورته ګوره دا درې دانې چې کړه آف مې کړم. اوس که زه راسم ته ګوره مینې زه دې ځای څخه مثلا دا کومه دا دی وینې دې پر راځم ورته ګوره دا اونوم دا که زه راسم ته ګوره دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره دلته یو لیست نست که زه راسم ته ګوره وینې لیست نست د بل پلا راسم ته ګوره دا په ټوله آف کړم چې سره په خلاص وي دا دی. اوس که زه راسم ته ګوره وینې پر دې باندې کلیک وکړم دلته لیکلي وایي شو مور ډیټیلز اون سټارټ صحیح شو. که زه راسم ته ګوره دلته کلیک پر وکړم دلته ورته ګوره وینې دا ټایټل ویناست دا ورته ګوره وینې وښکاره کېږي. که زه راسم ته ګوره دا چې کوم آف یې کړم کولی چې ورته ګوره بار دا چې کېږي ښکاره کېږي عموما دا د ټایټل بار لپاره دی. که زه وغواړم چې په سټارټ مینو کې زه ټایټل بار غواړم نو اول دا کار کوي. او په دویم کې لیکلي وایي شو اپ لیست اون د سټارټ مینو که راسې دلته کلیک پر وکړو ته ګوره دا په دې شکل کې دی. نو که زه چې راسم ته ګوره وینې دا چې کوم آن یې کړم چې آن دې کړی سو ته ګوره وینې دغه لیست اضافه سو وینې دغه چې کوم ایکنون دي دا اضافه سو. او که زه چې راسم ته ګوره دا چې کوم آن یې کړم کولی شې ورته ګوره وینې هغه ایکنون به دلته نه وي که ورته آن کې ورته ګوره چې کېږي دا اضافه کېږي. بارانو دا دی راځه ورته ګوره دا دی دا عموما تر دا ځای کې پورې څه سره ته دی دا بیا داسې کار کوي چې دغه ایکنونه ویناست دغه اوس ورته ګوره په اول کې ورته ګوره زیپ دی پسې اکسس دی ورته ګوره وینې داسې ګډوډ پراته دي وینې تر دې ځای پورې دا ګډوډ پراته دي. که زه وغواړم چې هر ځای ترتیبوم نو زه راځم دلته لیکلي وینې او شور کلینس یې شو د کلینک ایډیټ اپس داسې کار کوي چې ته همیشه دپاره ډېر استعمالوي چې کوم یو ډېر استعمالوي وایي هغه دې راته راسي. اوس که زه راسم ته ګوره ته کلیک پر وکړم چې نیک پر ولګوئ آن مې کوي که راسې دلته کلیک پر وکړې ورته ګوره وینې ما دغه دی دغه دی دغه دی دا مې استعمالي کړي دي مثلا دا مې دا اوس کې استعمالي کړي دي صحیح شو. دا ورته ګوره په سر کې چې کړه ایستل مخکې ورته ګوره زیپ دلته وسیپ زیپ لاندې راایستې دا هغه پروګرامونه چې زموږ سره خلاص دي برحال. اوس ورته ګوره زموږ سره دا اوپیرا ماده خلاصه ده دا درته ګوره عموما خلاص دی. او که زه راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه ورته ګوره وینې دا دا هم راسره خلاص دي دا هم خو دا هغه پروګرامونه چې زموږ سره کوم پروګرام خلاص دي هغه یې ټوله ښکاره کړي چې دا پروګرام دی. ورته ګوره دا پروګرام دی دا چې کې دی مثلا پی ډي اف کې دی دا هم خلاص دی. او که ورته ورته ګوره وینې دا د انټرنیټ براوزر دی دا د انټرنیټ براوزر دا دی خلاص دی دا دی خلاص دی شو. نو دا زموږ سره مکمل هغه پروګرامونه دي چې اوس پرې حاله خلاص دي هغه په سر کې به درته راوړي صحیح شو. او که زه راسم ورته ګوره دلته مې لیکلي وایي شو موست یوز اپ دا مې هغه کار کوي چې ته سمدلاسې استعمالوې روزمره ډېر استعمالوې. که زه راسم ورته ګوره دا اون کړم چې اون دې کې کولی شې ورته ګوره کلیک پر وکړې وایي دغه دی دا خو فلحال دپاره خلاص دي وایي دغه پروګرام دی دا پروګرام دی دا پروګرام دی دا هغه پروګرام چې ته سمدلاسې چې کوم استعمالوم مثلا روزمره ډېر چې کوم استعمالوم صحیح شو. دا کار کوي بار دا ورته ګوره دغه سټارټ مینو سیسو ټایټل دپاره د سیسو عموما ورته ګوره دا ایکنون موږ چې په ترتیب یې راوړي سیسو دا او دلته بیا لیکلي وایي شو سټارټ فل سکرین دا بیا داسې کار کوي اوس ورته ګوره دغه سټارټ مینو چې دی د دغه ځای څخه وینئ تر دې ځای پورې دغه دی وینې چې داسې ویناست ورته ګوره وینې دا او دا زموږ سره چې د عمومي صفحه ده. که زه چې راسم ورته ګوره وینې دا چیک پر ولګوم چې پر ودلګوي بار که راسې دلته کلیک پر ورته ګوره وینې د کمپیوټر ټول مخې نیولی دی وینې هغه علامه ولاړه. او که ته وغواړې چې برته خپل زاړه حالت ته ولاړ شې کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړې ورته ګوره وینې برته سټارټ مینو در معلومه ده چې مثلا دغه چې دی سټارټ مینو چې دی سیټینګ دی نو دا د دې دپاره استعمالېږي. او دا عموما ورته ګوره د شو ټاسک بار د شو دپاره سیسو کې ته مثلا ښکاره کړې ورته ګوره ښکاره کېږي او کې باندې چې کېږي بدلېږي عموما دا ایکنونه دي سیسو دا کار کوي. د هغه څخه وروسته دلته لیکلي وینې وایي چوز ویچ فولډرز سیسو اپر ان سټارټ. اوس که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم په دې کې ورته ګوره یو دوه دغه دوه دانې دي دلته هېڅ شی نشته نه ډاکومنټس ته هېڅ شی نه نشته. نو که زه وغواړم چې بیا چالانده شي نو بیا به راسې ورته ګوره دلته به کلیک پر وکړي چې کله کلیک وکړې دا به راسي. زه راځم وایم یاره ډاکومنټ دې مو راسي ډاونلوډ دې مو راسي موزیک دی پیکچر دی مثلا زه غواړم چې دا ټولې چې دي چالان شي دا چالان شو. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دې ځای کې څخه زه په دې باندې کلیک کوم ورته ګوره وینې په دې ځای کې ورته ګوره ټول دا راغلي چې زما سره څه ایکنونه وه ټول دا چې سره اضافه شو. که بیا هم برته بنده یې نو راسه ورته ګوره دې ځای کې څخه راسه ورته ګوره دا بند کړه ډاونلوډ بند کړه موزیک دی پیکچر دی فلانکی دی مثلا دا ټول ورته ګوره دې ځای کې چې کوم بندوم یاره چې باندې کړه راسه دلته کلیک پر ورته ګوره دا دوه دانې راایسته
نور باندې. نو عموما ورته ګوره دا چې لپاره استعمالېږي دا د سټارټ لپاره استعمالېږي. که زه وغواړم چې مثلا سټارټ مینو لپاره دا استعمالوم نو دا دې کولی چې استفاده یې کړم درته رارسي. صحیح شو؟ دا کار کوي. او د هغه څخه وروسته ټاسک بار دی. ټاسک بار چې دی دا پټۍ ته ورکېږي، دا ځای څخه ونیسه تر دې ځایه پورې دغه پټۍ ته ورکېږي، دې ته ټاسک بار وایي. که زه چیرې راسم ورته ګوره دلته کلیک وکړم، چې کله کلیک وکړې دا درته راسي. اوس نو که چیرې دلته راځي ورته ګوره کلیک ورکړې دلته راځي، او که چیرې راشي ورته ګوره وینې دلته دغه ټاسک بار دی، پر دغه باندې رایټ کلیک وکړې، چې رایټ کلیک وکړې ټاسک بار ته راځم، پر دې باندې کلیک وکړم دا درته راځي. د دې او دغه چې دی کار یو دی، هېڅ فرق یې نشته. اوس په اول کې لیکلي دي وینې وایي لاک د ټاسک بار. لاک د ټاسک بار داسې کار کوي چې دغه ټاسک بار کې قلف وي. که زه چیرې راسم ورته ګوره آف یې کړم، اوس که زه راسم ورته ګوره دا دورې کش کړم، دورې ځي، کیدای شي وینې چې دې ځای څخه لوړې کش کې لوړ ځي، که دورې کش کې دورې راځي، هر خوا چې ته دا ټاسک بار بیا یې کولی چې بوځي، یوه خوا ته بله خوا ته یې کولی چې دې ځای څخه بوځي. او که چیرې راسم ورته ګوره دلته یې آن کړې، چې آن دې کړې د چی قلف شو. اوس که زه دورې کش کوم ورته ګوره عموما د چی کېږي نه ځي، ځکه چې ورته ګوره دا ټاسک بار مو چی کړي قلف مو کوي، د دې ځای څخه دا چی قلف شو. او د هغه څخه وروسته لیکلي وینې وایي automatically hide the taskbar on the desktop mode. او دلته بیا لیکلي وایي automatically in the taskbar in the tablet mode. زموږ سره یو ډیسکټاپ موډ دی، بل ټبلیټ موډ دی. اوس که زه وغواړم چې یاره دغه ټاسک بار دې پټ سي، باره که راشي ورته ګوره وینې دا آن کړې صحیح شو، چې آن دې کړه ورته ګوره ټاسک بار ورته ګوره ورک شو. که اوس هغه وخت ښکاره کېږي چې دا موس هغه منطقې ته ور ورسېږي، ښکاره به سي، که ځینې افات کې ختم به سي. او که ته وغواړې چې نه د همیشه لپاره یې ښکاره وي، نو راسه ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې، چې کله کلیک وکړې د همیشه لپاره چې دی ښکاره شي. خو که پر دې باندې کلیک وکړې دی اوس کار نه کوي. په تېرو درسو کې ما تاسو ته ویلي ټبلیټ موډ، چې زه وغواړم چې مثلا د کمپیوټر چې ته واړم ټبلیټ موډ ته واړم، هغه داسې وراوړې. اوس ګوره دا کار نه کوي، دا دې کار نه کوي. اوس نو که زه راسم ورته ګوره مینې پر دغه علامې باندې کلیک کوم، چې کله کلیک وکړې راځم ورته ګوره دلته چې د ټبلیټ موډ ته پر دې باندې کلیک کوم، چې کله کلیک وکړې دې ته راغلم. چې کله دې ته راغلې اوس ورته ګوره هېڅ نه کار نه کوي. دا وینې که زه راسم ورته ګوره اوس که پر دې باندې کلیک وکړې دی کار نه کوي، کار وینې نه کوي. دا خو که راسم ورته ګوره ټبلیټ موډ ته، اوس نو ورته ګوره ټاسک بار دی ښکاره شو، پټ شو. وینې دا دغه چې دی په هغه صورت باندې استعمالېږي چې ټبلیټ موډ چالانده وي، او دا بیا په هغه صورت معلومېږي چې ډیسکټاپ موډ وي. اوس زموږ کمپیوټر ټبلیټ موډ ته واړوئ، دا دې بند شو. او که چیرې راشي ورته ګوره وینې زه راځم ورته ګوره دلته ډیسکټاپ چې کوم چالانده زه راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم، چې کله کلیک وکړئ دا چې ته اړوم ټبلیټ موډ یې بندوم، چې بند مې کړئ شو. اوس کولی شي ورته ګوره اوس بیا دی کار نه کوي، او بل بیا کار کوي. عموما دا دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي. او د هغه څخه وروسته کې لیکلي وایي سمال ټاسک بار بټنز. که زه اوس وغواړم چې دغه بټن دې مثلا غټ دي یا دې کوچني سي، باره که دلته کلیک پر وکړو ګوره وینې غټ شوه، که آن یې کړې کوچني شوه، که آف کړې چې کېږي غټېږي. دا عموما په تا بر مربوط دی، که غټې ورته ګوره غټېږي، که کوچني کوي چې کېږي کوچني کېږي. او د هغه څخه وروسته کې لیکلي وایي یوز ایروپیک سیسون. دا یوز ایروپیک چې دی دغه بټن ته ویل کېږي. که زه راسم ورته ګوره وینې پر دې بغل باندې یو کوچنی بټن دی، دغه دی. د دې څه معنا لري؟ که زه چې راسم ورته ګوره پر دغه بټن باندې کلیک وکړم، زموږ سره چې هر څو پروګرامونه را خلاص شي ټوله بندېږي، کمپیوټر چیرې ځي د ډیسکټاپ مخ ته ځي. که راشي کلیک پر وکړې ورته به چې شي چالانده به شي، دا چالان شو. مثلا زه راځم ورته ګوره دا پروګرام خلاص کړی، بل مې را خلاص کړی دي، بل چې هر څو پروګرامونه یې که یو وي، که دوه وي، که درې وي. که ته وغواړې چې دا پروګرامونه یې دغه رقم ولاړ دي، زه ځم چیرې د کمپیوټر مخ ته ډیسکټاپ ته ځم، باره به راشي ورته ګوره پر دغه باندې کلیک وکړئ، چې کله کلیک وکړئ نو دلته به راشي، که کلیک پر وکړئ چې شي به شي دلته به راشي. اوس نو که زه چې راسم ورته ګوره دا آن کړم، اوس که زه راس آف یې کړم، که زه راسم ورته ګوره دلته ودرېږم چې دلته به لاړې ورته ګوره دی خپل اټومیټیک ولاړې، که ځینې اخوا ته کې ورته پروګرام را خلاصي. وینې دا دې وینې کمپیوټر مخ ته ولاړې، ورته ګوره کلیک نه کوم، برته دلته راغلی. او که چیرې زه راسم ورته ګوره دا آف آن کړم سې شو، باره که راشي ورته ګوره دلته ولاړې سې شو، کلیک داسې غواړي که چیرې کلیک وکړې دی ځي، که کلیک ونه کړې چې کېږي نه ځي. کلیک خامخا اساسي چې شي ضروري وي. سم خلاصو. نو دا عموما ورته ګوره دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي، او درته راځي سې شو دا کار کوي. که چیرې دا آن آف سې شو نو دلته کلیک ته ضرورت نشته، او دغه کلیک ته ضرورت نشته، دا منطقې ته ور ورسېږي چیرې دي دلته راځي. او که چیرې آن کې سې شو نو بیا کلیک ضرورت شته، ورته ګوره کلیک ورکړه، چې کله کلیک وکړې چیرې ځي کمپیوټر مخ ته ځي، که بل کلیک پر وکړې دلته راځي. نو دا ورته ګوره دې لپاره چې کېږي په دغه پورې صحیح شو. دلته شو ګیجټس صحیح شو. د ګیجټس ورته ګوره تر اوس موږ سره نشته، دا انشاءالله راځي په راتلونکي درس کې د ګیجټس ټاسک بار بټنز اوس موږ سره نشته صحیح شو. عموما دا ستا نه نشته. راځم ورته ګوره دلته بیا لیکلي وینې وایي ټاسک بار لوکیشن اون سکرین. د ټاسک بار لوکیشن وایي د ټاسک بار موقعیت چیرې پروت دی په سکرین باندې. زموږ سره چې دي څلور موقعیته دي، یو لاندې دی، بل چپه بغل رسته بغل دی، لوړ دی، چپه بغل دی. اوس ورته ګوره دلته لیکلي بټم، بټم معنا چیرې دی لاندې پروت دی. که زه چیرې راسم ورته ګوره دلته پر رایټ لیفټ باندې کلیک وکړم، چپه خوا ته به راشي، او که راشي ورته ګوره پر ټاپ باندې کلیک وکړې لوړ به راشي، او که پر رایټ باندې کلیک وکړې رسته خوا ته به راشي، که بټم ته راشي نو ښکته به راشي. دلته درته وایم د ټاسک بار موقعیت ته په کومه خوا کې غواړې،
زموږ تر څلور خواوې یې لوړ دی ښکته یو بغل بل بغل هغه هر خوا چې داخلي کول چې کې درته راسي. نو دا څلور ته ګوره زموږ سره عمومي موقعیتونه دي. هر موقعیت چې داخلي کول کې واخیستل سي هغه به درته راسي. دا کار کوي. او د هغه څخه وروسته دلته لیکلي وایي کمباین ټاسک بار بټنز. کمباین ټاسک بار بټنز داسې کار کوي ورته ګوره دغه پروګرامونه زموږ سره کمپیوټر پر مخ پراته دي. مثلا ما دا پروګرام راخلاص کړي دا مې راخلاص کړي دي دا پروګرامونه مې راخلاص کړي دي راځم ورته ګوره دا دی دا مې راخلاص کړي دي. اوس که تو غواړې چې یاره زه غواړم چې مثلا کوم پروګرام راخلاص کړی دا پروګرام مې راخلاص کړی دی غواړم چې په دغه شکل ماته بل پروګرام راخلاص شي. یا مثلا زه راځم ورته ګوره دلته دا راخلاصوم اوس ایسو زه غواړم چې په دغه شکل ماته بل پروګرام راخلاص شي. نو باره به راشي ورته ګوره پر دغه باندې به رایټ کلیک وکړې چې رایټ کلیک وکړې دلته به راشي ورته ګوره وینې انټرنیټ ایکسپلورر دا ورته ګوره 2 سوله که پر ته رایټ کلیک پر وکړې پر دې باندې کلیک کړې 3 سوله رایټ کلیک وکړې ورته ګوره دلته کلیک وکړې او هر څو دندې چې داخلي کولی شي کې درته راځي. او که چیرې دلته رایټ کلیک پر ونه کړې د هغه سې لیفټ کلیک پر کوې ورته ګوره دی نه خلاصېږي د هغه پورته کېږي ښکته کېږي. نو چې که ته وغواړې ورته ګوره دا 1 دی 2 3 4 5 ما په دا یو شکل پروګرام کې څونه مې راخلاص کړي 15 مې راخلاص کړي. اوس نو د هغه څخه وروسته دغه 3 بټنونه چې دي ډیټ ایروپیک وایي. اوس دغه بټنونه چې دي په هر پروګرام کې شته که فایل یي که عکس یي که ویډیو یي پر نام چې یو شي که راخلاصوي ورته ګوره هغه شته. دغه اول چې دی د کلوز معنا لري. کلوز چې دی دغه ختمول ته وایي. که ته وغواړې چې یاره زه دغه پروګرام د منځه باسم ختموم یې نو پر دې باندې کلیک وکړه په چې سي ختمه سي. او دوم چې دی میکسیمم میکسیمم یې داسې کار کوي که دا پروګرام کوچنی وغټوي که هغه کوچنی کوي. اوس ورته ګوره کوچنی دی ځکه چې دا مدیکایم خالي ده دا مدیکایم خالي ده. نو که زه پر دې باندې کلیک وکړم دا دی غټ شو که بل پر دې باندې کلیک وکړې چې پسې کوچنی پسې. او د هغه څخه وروسته مینیمم دی. مینیمم داسې کار کوي که راسې دلته کلیک وکړې ورته ګوره وینې ښکته راوړي ورته ګوره وینې دا دی ښکته راوړي. دلته ورته ګوره شته پروګرامونه ورته ګوره د منځه نه دي ورتلي ماسکې مې چې کړ ښکته مې کېښول سې په ټاسک بار مې چې کړ کېښول. اوس نو که زه چې راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ اوس دا پروګرامونه ورته ګوره دلته زموږ سره 4 دانې دي ټول ورته ګوره پټ دي. دلته مثلا 4 دانې چې 8 دانې ورته ګوره دلته ورته ګوره وینې 4 دانې دي خو پټ دي نه معلومېږي. نو که زه اوس وغواړم چې دا بیا رامعلوم شي نو به دلته لیکلي وینې وایي الوایز هاید لیبلز وایي د همیشه لپاره دا چې که پټ یې کړه دا لیبلونه پټ کړه. نو که زه اوس وغواړم ورته ګوره نومان یې هم نه معلومېږي. که زه اوس وغواړم چې یاره د دې نوم دې معلوم شي چې دا چیش په نامه دی سې شو دا خلاص دی نوم یې نه وي معلوم باید معلوم شي دا خلاص دی باید نوم یې معلوم شي دا هر یو پروګرام چې ما خلاص کړی دی باید دغه نوم چې معلوم شي. نو چې نوم یې معلوم وایي برابر راسي ورته ګوره ته به کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې دلته لیکلي وین ټاسک بار سپول سې شو که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره هر نوم جلا جلا معلوم دی پلانکی دی پلانکی دی. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دا اندازه ده زه راسم ورته ګوره دلته یو څو پروګرامونه راخلاصوم چې دا پروګرام یې راخلاص کړئ دا مې راخلاص کړئ دا دې وینې چې هر څو پروګرام راخلاصوي دا ما دونه اندازه پروګرامونه راخلاص کړه. اوس ورته ګوره ورته چې کوم مینیمم کوم یې دا دی دا مینیمم. اوس که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې د هر یو نوم جلا جلا معلوم دي دا دی دا دی نوم یې معلوم دی وینې هر یو نوم جلا جلا معلوم دی نوم یې معلوم دی که راسې دلته ودرېږي بیا هم د هغه د پروګرامونو پکې شته صحیح شو دا دی. نو دغه اول داسې کار کوي چې دا ټول پټوي په دې شکل کې درته راځي. او په دوم کې بیا داسې کار کوي چې نوم یې معلومیږي نور د چې شي پټ وي. او په دریم کې بیا داسې کار کوي چې هم بیا نوم معلومیږي هم به دوی خپله معلومیږي. که زه راسم ورته ګوره پر دې ور باندې کلیک وکړم دا دی وینې هم یې نوم معلومیږي او ورته ګوره دوی خپل چې کېږي معلومیږي. نو دا درې ورته ګوره زموږ سره بیا دپاره چې کېږي استعمالېږي صحیح شو دا کار کوي. نو عموما ورته ګوره دې دپاره موږ کولی چې استفاده یې وکړو او درته راوستې شو. ورته ګوره په اول کې په دې شکل کې معلومیږي په دوم کې نوم یې معلومیږي بس خلاص خبره. په دریم کې هم اپلیکیشن معلومیږي هم یې چې معلومیږي هم یې نوم معلومیږي صحیح شو. نو په اول کې لیکلي الواز هاید لیبلز په دوم کې لیکلي وین ټاسک بار فول په دریم کې لیکلي نیول کمباین صحیح شو. نو بیا دپاره چې کېږي دا استعمالېږي. د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره نوټیفیکیشن ایریا ته. نوټیفیکیشن ایریا مخکې مخکې څو مواد دغه ته ویل کېږي. نو اوس که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم اوس په دغه کې اکثره دلته معلومېږي دا ایکنونه اکثره دلته پټ دلته معلومېږي. نو که زه اوس وغواړم چې یاره ټول دې معلوم شي نو راسه دا ټوله آف کړه چې آف چې کوې ورته ګوره الف جلا جلا معلوم شو وینې ټوله معلوم شو. که ورته راسې ورته ګوره وینې آف یې کوې اون مې کوې ټوله معلوم شوه خو آف یې کوې ورته ګوره وینې دا دې لیک ورته ګوره هغه چې معلوم دي هغه معلومېږي نور چېرې دلته راغله. که تو غواړې چې یاره دا نور دې هم پټ شي دا نور زما په کار نه دي نو راسه ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړه الف جلا جلا ورته ګوره چې کېږي ښکاره کېږي. راځه دلته کلیک وکړم ټول یې ورته ګوره چې شته ښکاره شو دا ښکاره شو. که یې پټوې نو راسه ورته ګوره دلته کلیک پر وکړه ورته به خپله دې لیک چې شي پټ به شي پټېږي الف جلا جلا ورته ګوره چې شي پټېږي صحیح شو. که دلته کلیک پر وکړې خو ټوله ښکاره کېږي. که کلیک پر وکړې ګوره دلته کلیک پر وکړم صحیح شو ورته ګوره دی کار نه کوي نه دی کار کوي نه دی کار کوي. که راسې کلیک پر وکړې ورته ګوره ټول به ښکاره شي.
او که چیرې اون کوې صحیح شو نو دلته به کلیک ورکړئ او به جلا جلا چې کېږي اون کېږي صحیح شو نو دا چیرې پټېږي چې زه دلته ورته ګوره پټ کړمه راځم ورته ګوره دغه بلوتوت دی صحیح شو یا راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه مثلا دا بیټرۍ ده وینې اوس ښکاره ده چې دغه بیټرۍ ده که زه راسم ورته ګوره پټ یې کړم پټ شو نو که زه راسم ورته ګوره زه وایم چې یاره بیټرۍ پټ شو نو چیرې ولاړ برکه دا چې ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړي چې چیرې راغله دلته راغله که بټ ښکاره کړی نو راځه دلته کلیک وکړه په چې ښکاره به شي نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره چې استفاده کېږي او درته راځي دا چې ښکار دی وای سلیکټ وینې آیکن پرسیډ اون د ټاسک بار وای پر دغه باندې چې کېږي دا ټاسک بار باندې د آیکنونه ښکاره کوي ښکاره کېږي او که نه ښکاره کوي نه ښکاره کېږي او د هغه څخه وروسته لیکلي وای ټرن سیسټم آیکن ونور اف که زه اوس وغواړم چې یاره زه راځم ورته ګوره یو پروګرام ما دلته پټ کړي چیرې پټ شوه دلته به راسي دلته به پټ شوه که زه اوس وغواړم چې د دې ځای سیم ختم شي پر مخ یې ختم شي که څه کې دلته راځي نه بیا به راسي ورته ګوره ټرن سیسټم آیکن ونور اف پر دې باندې به کلیک وکړي چې کله کلیک وکړي دا زما کلاک دی ورته ګوره ستا دا دی ستا وینې ستا که زه وغواړم چې یاره دا بندوم راځم ویلیوم بندوم دا بندوم دا اریو جلا جلا چې کوم بندوم دا دې بند شو اوس کولی شئ ورته ګوره وینې دلته پروګرامونه ټوله بند شو دغه سات د ویلیوم د نیټورک د پاور د سیسو چې هر څه ورته ګوره سره ورته ګوره دا ټول دې شکل باندې کړه نو که ته وغواړې چې یاره بیرته یې چالان نه شي ورته ګوره دلته هم نشته ورته ګوره که زه پر دې باندې کلیک وکړم دلته هم نه معلومېږي پر مخ باندې چې سول بند شو نو اوس که ته وغواړې چې یاره چالان نه شي نو راسه دا اریو جلا جلا دې کې چې کړه آن یې کړه چې آن دې کړئ اریو جلا جلا ورته ګوره دې چې چالان دې سیسو نو عموما دا دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي دا چې کارو دا ده نوټیفیکیشن ایریا کارو نوټیفیکیشن چې دی دغه ځای ته ویل کېږي وایي که چیرې دا پروګرامونه دغه آیکنونه دې بندول ورته ګوره بندېږي که دې چالانول چالانېږي یا یو وخت که چیرې بند وه نه وه دلته نو دلته بیا ورته ګوره چې کې پیدا کوې که د برحال دپاره دلته یې بندوې نو هغه د کار چې دی د دغه دی او که ورسې کې پر مخ باندې ځینې باسي نو هغه کار چې دی د دې دی د اور ور افتسیسو دا کار کوي نو دا چې کارو دا ده ټاسک بار کار وسیسو عموما نو نن دپاره دغونه قدر بس دی په راتلونکي درس کې انشاءالله که خدای کوله دا نور وایسیسو